د نیوز پری چینل لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړې څو ډیرو مهمو خبرونو ته. تر اوږده ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو سره لیدلي دي. د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو تر اوږده ځنډ وروسته په دوحه کې سره لیدلي دي. د دواړو لورو مطبوعاتي برخو په خپرو کړو ټویټونو پیغامونو کې ویلي چې په دې لیدنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت او د سولې پر وروستیو پرمختګونو خبرې شوې دي. د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی ویلي په دې لیدنه کې ټینګار شوی چې تر اختر وروسته به بین الافغاني مذاکرات بیرته پیلېږي او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره بحث کیږي. طالب لوري هم ویلي چې د دواړو لورو د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې شوې دي او ټینګار شوی چې تر اختر وروسته به خبرې او مذاکرات دوام کوي. دواړو لورو داسې مهال لیدلي چې له اوږدې مودې راهیسې په دوحه کې مذاکرات په ټپه ولاړ وه. بل خوا په هیواد کې د اختر په مناسبت 3 ورځنی وربند اعلان شوی او هڅه کیږي چې دغه وربند وغځول شي، خو طالبانو یې وار له مخه غځول رد کړي دي. بل خوا امریکا یو ځل بیا افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له ولسمشر غني سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او په بیلو برخو کې به خپلو مرستو ته ادامه ورکوي. نوموړي د بشري مرستو د دوام ترڅنګ ویلي چې د افغان پوځ د پیاوړتیا او ملاتړ په برخه کې به هم د دوی همکارۍ دوام کوي. دواړو لورو همداراز د سولې پر وروستیو پرمختګونو او د افغان سولې په اړه د سیمهییزې او نړیوالې اجماع پر اهمیت او پیاوړتیا خبرې کړې دي. ولسمشر غني په دې ټلیفوني مکالمه کې د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان لپاره یو نوی فصل بللی دی او په خبره دوی هڅه کوي له دې فرصت په استفادې له نړیوالو سیمې سره د اړیکو نوی او اغېزناک باب پرانیزي. او ولسمشر وایي که د سولې له راتګ ډاډه شم د طالبانو 1000 زندانیان خوشي کوم. ولسمشر غني وایي که ډاډه شي چې د زندانیانو په خوشي کولو کې هیواد ته سوله راځي نو تیار دی چې د طالبانو 1000 بندیان خوشي کړي. نوموړي له شپږل مجلې سره په تضام راکړه کې ویلي چې یوازینۍ هیله یې په افغانستان کې د سولې تامین او دلته د خلکو د خوښۍ وړ جمهوري نظام پایښت دی. د ده په خبره هیڅ فشار او هیڅ سور ته به تسلیم نشي او دا هیواد به هیچ چاته هم نه پرېږدي. هغه یو ځل بیا ویلي چې طالبان د پاکستان له پراخ او هر اړخیز ملاتړ برخمن دي. د ده په وینا طالبان په پاکستان کې روزل کېږي دغه هیواد یې ملاتړ کوي، مالي مرستې ورسره کوي، هلته مرکزونه لري او لا هم پاکستان پر دغه ډله پراخ او هر اړخیز نفوذ لري. نوموړي تمه ښودلې چې پاکستان په رښتینې توګه له افغان سولې سره همکاري وکړي. ولسمشر غني یو ځل بیا ویلي چې د طالبانو 1000 زندانیان به خوشي کوي، خو په هغه صورت کې چې د سولې د یوه جامع هوکړې له رامنځته کېدو ډډمن شي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.